دوستانو په سحر کې کوروالی کول څه فایدې لري؟ که تاسو سره ماشومان وي یا فیملي سره ناست نو دا ویډیو مه ګورئ، ځکه په ویډیو داسې مواد دي چې تاسو د ماشومانو فیملي سره نشئ کتای. سلام دوستانو، په خپل چینل کې درته هر کله وایم او امید لرم ټول به روغ جوړې او د صحت جامې به مو په تن وي. که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړئ نو دا چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د غنټې نشان هم ووایئ چې زموږ راتلونکې ویډیوګانې په وخت در ورسیږي. تاسو ته دا پته شته چې په سحر کې کوروالی څومره فایدې لري او تاسو ته په سحر کې کوروالی ولې پکار دی؟ دوستانو، په سحر کې کوروالی صحت ته ډیر ښه دی. که په دغه وخت کې مو کوروالی وکړو نو ټوله ورځ به مو تازه وي او ټوله ورځ به خوشحاله ګرځئ. دوستانو، په سحر کې په جسم کې ډیر قوت او طاقت جمع وي چې له امله تاسو له کوروالي نه ډیر خوند او مزه اخلئ. ورسره په سحر کې ټایمینګ هم ډیر سیوا وي، یعنی هغه خلک چې زر خلاصیږي نو په سحر کې ټایمینګ ډیر سیوا وي، ځکه په دغه وخت کې په جسم کې ډیر قوت او طاقت جمع وي. دوستانو، ښځه هم سحر کې ډیره زیاته ګرموي، یعنی لاس وروړلو سره سم اور اخلي او چې کله تاسو کوروالی شروع کړئ سم د لاسه خلاص شي او د کوروالی نه ډیره زیاته مزه واخلي. دوستانو، نن ویډیو همدومره وه. که ویډیو مو خوښه شوي نو ویډیو لایک کړئ او د نورو داسې معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. د الله په امان.